جنات پکې بلاشر قسمونه دي. یو قسم پکې د الوتلو والا دی چې په هوا باندې ګرځي. همدغه قسم به اسمانونو ته د ابلیس لېږل. دا جنات هم د ابلیس اولاد دی. ټول د ابلیس اولاد دی. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اسلام کو ابتدائی دور کے ډیر زیات مشکلات او ډیر زیات تکالیف انتهایی د سخت وخت من ته الله رب العزت ډیر سہولیات راکړي. الله پاک په موږ باندې ډیر احسانات کړي. ډیر زیات نرمي را سره کړي. دا دور چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات کې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دنیا ته بالکل یک تنها ځان لسا او ټول دنیا بل طرف ته او بیا هغه د جهالت خلق او دومره په عجیبه سه کې الله رب العزت محمد رسول الله مبعوث کو. روایات کتابونه د هغه نه ډک پراته دي. کتابونو کې راځي د تاریخ کتابونو کې فرمایي چې یو د مکی لوی مشرک براو لګېدو په لار کې خپې خورې کړلې او دا आवाज به وکړو وای داسې بل سشته چې زما د خپې راغونډې کې بل نه بچي به هغه خپې کټ کې په دې سره کې چا به تاسو نشو غواړي په هغه باندې په کلونو باندې دشمنیان روانې ویجاري وي. په داسې دور کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت مبعوث کو. د اسلام ابتدائی دور دی. په دغه دور کې قرآن ویل جرم دی. په قرآن دومره سخت پابندي ده چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نفلو د تلاوت आवाज د شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو تحفه ورکړی ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه دور کې چې په کوم دور کې په قرآن دومره سخت پابندي ده چې د قرآن تلاوت کول جرم ګڼل کېدلو. د قرآن د تلاوت आवाज اوریدل دا خلکو بد ګڼل. د کنځلو نه غټ جرم یې ګڼلو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شپې ولاړ دی تلاوت کوي. د هغه تلاوت आवाज د کور نه بهر کوڅې ته راوځي. د کور نه بهر کوڅې ته راوځي. ابو جهل په لار باندې تیریږي د دې تلاوت आवाज اوري او د هغه تلاوت د आवाज د اوریدلو نو وروسته دې په کنځلو شروع کیږي او په بد الفاظ استعمالولو باندې او بیا چې سحر شو ټول مکه په سر باندې راواسته او دا आवाजونه کوي وای د دې سړی د لاسه زمونږ اولادونه او زمونږ خصي گمراه کیږي. وای د شپې چې تلاوت کوي وای د دې مرګي ته وایا ابوبکر ته چې د شپې په آرام باندې تلاوت کوي چې د تلاوت आवाज زمونږ ماشومان نه اوري چې د تلاوت आवाज زمونږ ماشومان نه اوري زمونږ زنانه نه اوري ځکه که چېرته دا تلاوت आवाज اوري د دې قرآن आवाज اوري نو دوی په ګمراه کېږي خپل دین پرېږدي. دومره سخته پابندي ده چې د خپل ځان سره په خپل کور کې دننه په نفلو کې هم تلاوت کول جرم ګڼل کېده. په دغه دور کې فکر وکړئ څومره سخت دور او بیا هم د صحابه مینه او محبت دومره سخت دور چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی نه دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خور ایمان راوړی دی او د هغې خاوند هم ایمان راوړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د غصې نه توره راغستې چې زه د دې کس په سر باندې هیڅ انعام نه غواړم بس د ده قتلول غواړم.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قولو پدې اراده را وتلې چې زه بالکل د دې خبرې د اجر ختمول غواړم خو خبر نه دی چې بالکل زماغه ارس پلټږي الله رب العزت ما ته هدایت راکړي سخت دور دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته بلار کې یو صحابي وي تراوان د چا په قتل پسې وګدو واقعا د مختصر کومه تراوان د چا په قتل پسې او قتلول څوک واړي حالانکه استا کو تستا خاندان ته ایمان داخل شوی دی اسلام دومره ترقی کړی چې استا کو ته تللی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورڅ په ځای پرې خو د منډه خپل خور کوتا دروازې ته نږدې شو چې دروازې ته نږدې شو د دننه د تلاوت आवाज راځي د قران دوه کسان یو ځان له قاری ساتلې یو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خور مبارک ده او بل داغه خاوند دی هغه قاری دایته تلاوت کوي دایته سبق کوي د قران ورته زده کوي بس دا خلک په کور کې دننه پټ دي د دروازه ته کوي هغه زر هغه صفحې چې کوم باندې هغه صورت نکلې شوی هغه دننه پټې دي چې دې کوله مینی نو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ابتدا د تیغ سره د ابتدا صح مزاج خاوند د یعنی د دې ارڅ پټ پړل چې نور څه مسله جوړ نشي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تلاوت واورید او आवाज په خپل خوردا چې شیشه مو تلاوت کو هغه او واسه ماتا شاه ما خپل کتاب خای په سبان دي چې تاسو خپل دین پرې خېله او کلک په ولاړ یې دا ما ته خوخای دای د یری نه راغستو خپل او خیر ایثار کو دومره او عملو چې بابا ویني را ماته شوي چې خورې خلاصو خور له او سپېړ ورکړه دا هی په مبارک باندې ویني راغی خورې د ډېرې غسینا او د ډېرې جذبینا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ توای چې عمر وای دا الله په ذات کې قسمي او چا چې ما ایمان راوړې او په دې کتاب مې قسمي چې الله رب العزت نازل کړي دی وای چې زه دا حق دین هیڅ کله نه پرېږدم کته ما مړهم کې زه دا نه پرېږدم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حیران شو چې اخر په دې کې خبره ده چې دا خلک دومره کلک په دې قرآن باندې ولاړ دي چې په دې باندې مرګ ته هم تیار دی خدا دین نه پرېږدي اوس په دې کې وجه څه ده ورته وایي شابه کتاب راوالی ماته لکل ولې چې په دې کې څه کمال دی چې تاسو په دومره کلک ولاړ یې خورې بیا په زړه کې یاره وه چې هسې نه د قرآن بېدوي وکړي چې کله خبره یقیني شوه چې دی نور څه نه وایي صرف معلومات کول غواړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي ستا بدن ناپاکه دی خپل بدن دې پاک کا اولان بیگا بیا وتا ته موږ دا کتاب درکو تا ته دا قرآن درخایو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې پاک شو کپڑے ارسی صفا کړل بدن یې صفا کړ نو دی ورته هغه یو څو صفحو په کومو صفحو باندې چې لیکل شوی هغه قرآن یې ورته راښکلاو کړو غالبا د سوره مریم ابتدایي آیاتونه راښکلاو یې کړل ورته وایي ماته ولولئ چې کله لوستل شروع کړل نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپلې مبارکې نه بالکل بے اختیار یو چغه ووته بے اختیار هیڅ په ځان باندې پوه نه شو او د الله رب العزت د حقانیت یو چغه د خپلې نه وایستله او بس پر پیدا شو بدن یې صابر کلاړه بدن یې بېدمه شو او دا आवाज یو کو چې شابه ما ته اوس کلمه وایي چې زه مسلمان شم ایمان راوړم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغلی په یو اراده د اسلام سخت دور دی په دې دور کې قرآن ویل جرم ګڼل کېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم با د کعبه مبارک خواته ولاړو د شپې به ځان سره تلاوت کو د مکی مشرکانو سخت پابندی لګولې و دا سره په بالکل تلاوت نه کوي د خبرو ته څوک غوږ نه دی په هر حال کې یو کس کو درولې ودلته یو ساحر او جادوګر دی
که تاسو د هغه خبرې اورئ تاسو خپل دین پرېږدئ تاسو خپل د مور او پلار د نیکه دین پرېږدئ په هره لاره کې به یو کس ودرولی و چې اصل څوک خپل دین پرېږدي خو څوک چې د څه شي نه منې کې او بیا د انسان کیفیت او هغه صفت دا دی چې د څه نه منې کې د هغې طرف ته ډېر زور کوي چې څوک به منې که چې چاته به پته نه وه هغې ته به نور هم پته ولګېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کعبې خواته ولاړو تلاوت به یې کو ابو جهل ابو سفیان رضی الله تعالی عنه او عتبه او شیبه دا خلک به د شپې راتلل پټ پټ یو په یو ګوټ کې ولاړو بل په بل ګوټ کې ولاړو بل په بل ګوټ کې غلی ولاړو او د قرآن ته به غوږ ایښی قرآن ته به غوږ ایښودلی و چې دا لا څنګه کتاب دی دومره عجیبه الفاظ دومره عجیبه معانی دومره عجیبه زینت چې نه شعرونه دي نه د شاعر کلام دی او نه د ساحر کلام دی پته نشته دا د چا کلام دی دا الفاظ دی د کوم ځای نه را پیدا کوي خو د شپې به په تیاره کې پټ پټ ودرېدل یو وارې د شپې ولاړو ناګهانه چې ابوجهل په کوم ځای کې ولاړو په هغه ځای باندې ابوسفیان راغی او ورسره عتبه هم راغی چې یو بل سره ملاو شو نو ګبراو شو چې دا خو کې زه د ولیدم چې دی تلاوت اوري لګیا دی چې دی تلاوت اوري په پټه باندې محمد رسول الله هغه اواز ته غوږ ایښی دی وایي څه کې نو بس خبره یې واړوله راواړوله ټولو درېیمه خبره بدل کړله حالانکې راغلي په دې اراده چې موږ قرآن واورو موږ قرآن واورو خو ضد نیولي څه ده ضد نیولي و هغه څه دې نه پرېښودلو چې دې ایمان راوړي نو بس په بله ورځ بیا دلته اتفاقا رایوځای شو بیا یو بل ولیده په دویمه ورځ په یو بل پوه شو نو بیا یې یو بل سره معاهده وکړه یو بل لاس کې لاس ورکړه وایي د نن نه پس به موږ د قرآن اورېدلو ته نه راځو کلکه معاهده یې وکړه بلکل به نه راځو او په دې خپله معاهده باندې به موږ کلک ولاړ یو موږ به کلک ولاړ یو معاهده وشوه چې شپه شپه رانږدې شوه قرآن خوند ورکړی صبرېدی نه شو د قرآن د حلاوت نه متاثره شوي وو د قرآن د خوږوالي نه او د دې د خوند او مزې نه خبرو اهل زبان وکړه موږ خو عجمیان یو موږ په معنا نه پوهېږو قاري صاحب که ډېر خوږ تلاوت وکړي نو بیا پوه شو چې لږه خوند یې وکړو اواز ښایسته و خو نور پوهېږو نه چې دننه پکې څه دي څه خبره خدای پاک کړي کوم نصیحت الله مونږ ته کوي کوم حکم پکې بیانېږي خو اهل زبانو د یو خبرې پته لګېده معاهده وشوه درېیمه شپه راغله یو په زړه کې وایي چې کلکه وعده شوې ده پلانکې به په وعده باندې کلک ولاړ وي هغه به نه راځي دلته دا بل هلته کور کې ځان څه په زړه کې وایي چې وعده باندې خو دا پلانکې زما نه زیات مضبوط دی دی به هم نه راځي درېیم وایي چې دی دواړه زما نه زیات مضبوط دي نو دی به هم نه راځي راځه زه به غلی غوښته کې لاړ شم هلته به ودرېږم نو محمد رسول الله تلاوت به واورم قرآن به واورم په دې اراده باندې حسن اتفاق دا دی چې درې واړه بیا هم په هغه یو ځای کې یو ځای شو د شپې تا چې وعده کړې وه یو ته وایي تا چې وعده کړې وه نه به اورم بل ته وایي تا چې وعده کړې وه یو بل ملامته کوي سرونه یې ښکته کړه بیا روان شو ځان یې ملامته کړه د قرآن حلاوت دومره خوند یې بله ورکړی و تاسو فکر وکړئ چې قرآن په چا نازل شوی دی چې دغه کتاب او ژبه د هغه چا چې په چا نازل شوی دی نو چې د هغه د خولې تلاوت وي هغه به څومره خوند کوي رسول الله مبارک په د کعبې سره خواته ولاړ دی او نفل کوي د شپې جنات چې کله اسمان ته به ختل نو هیڅ رکاوټ به ورته په اسمان کې نه به ولاړل ځینې خبرونه به یې واورېدل د ساحرانو او شیاطینو او د خبایثو خلکو ته به خبیثانو خلکو ته دا دروغو واقعات ورڅو چې بیانوي چې موږ ته د غیبو خبر راځي او داسې دغه خلکو ته به خبرونه راوړل نیمه خبره به یې راوړله نو هغه نیمه به ورته پټه شوه نو هغه به یې نه اورېدله خو بس اسمان کې به دروازو ته به غوږ ایښودلی و ځینې جنات پکې بلاشي قسمونه دي یو قسم پکې د الوتلو والا دی دا چې په هوا باندې ګرځي همدغه قسم به اسمانونو ته د ابلیس لېږل دا جنات هم د ابلیس اولاد دی ټول د ابلیس اولاد دی نو په دغه دور کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی شروع شوه نو الله رب العزت په دې باندې پابندي ولګوله چې
چې یو جن مبر اسمان ته نه خېږي که خېږي دی به په شهاد ساقط باندې ویشتلی کېږي بالکل په سکروټه به ویشتلی کېږي سوځي به په هغه دور کې جناتو چې سوځېدل شروع شوه نو ابلیس ټول خواره کړل چې تاسو وګرځئ په دنیا کې کومه نوې کارنامه شوې ده چې د هغې د وجې موږ بره اسمان ته نشو ختلی د هغې د وجې موږ بره اسمان ته نشو ختلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نفل ولاړ دی تلاوت کوي د جناتو یو ډله راغله او شاته ودرېدله اواز یې واورېدو بس چې څنګه یې اواز واورېدو ستا بالکل غلي ودرېدل او رسول الله مبارک تلاوت کو نو چې جناتو کله تلاوت واورېدو ډېر زیات متاثر شو بالکل یې اړوند چا ته تپوس نه کړلو لاړل فورا چې رسول الله مبارک سلام وګرځاو ورغه رسول الله مبارک سره مصافحه وکړله په هغه ځای باندې ایمان قبول کړلو ویلې چې موږ کلمه ووایا رسول الله مبارک کلمه ووایا مسلمانان شو نو چې لاړل معلومات وراوړل وی معلومات مراوړل څه معلومات انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا دا خبر یو کړل الله ته دا خبره خوښه شوه چې دا هغې خبره الله پاک راواغستله په خپلو الفاظو کې مزین کړله مخکې را نازله کړله په خپلو الفاظو کې الله تعالی د هغې هغه خبره موږ ته راواضحه کړله دغه جنات وایي چې موږ یو داسې کتاب واورېدو داسې قرآن هم واورېدو چې یو ناشنا کتاب و یهدي الى الرشد خلک یې د هدایت طرف ته راښکل د بدۍ نه منې کول د هدایت طرف ته راوستل فآمنا به نو څه چل وکړو بس ایمان نه راوړو که نه څه مو وکړه داسې خبرو کې څوک تپوس کوي بس ایمان نه راوړو دا د قرآن معجزه ده د قرآن حقانیت دی د اسلام ابتدایي دور دی په دغه دور کې ما ویل په قرآن باندې سخته پابندي ده او د هغه پابندۍ باوجود الله رب العزت دې کتاب ته دومره زور ورکړی دی چې کفار به د شپې دیوالونو پسې پټ ولاړو اورېدل به جناتو به چې واورېدل ایمان به یې راوړو چې بانډچیان به رالل په معنه باندې به نه پوهېدل چې تلاوت به واورېدل فورا به مسلمانان شو عجم خلق عجم د رسول الله مبارک خواته به چې راغله چې دوه ټکي به واورېدل ایمان به راوړو موږ ته الله رب العزت دومره د سهولیاتو ژوند راکړی دی وګرځئ زمونږ په دې ایوب آباد کې الحمدلله دومره حفاظ کرام دي دومره حفاظ کرام چې په مسجدونو کې څه کې په دیرو کې موتا نه میلاویږي چې قرآن واورئ هر ځای کې خلکو خپل حافظ مخکې کړی وروسته ورپسې د خپل کور افراد ولاړ یو تلاوت کوي او قرآن په تراوو کې اورئ نو دا څومره د اعزاز خبره ده چې په دې دور کې موږ د قرآن نه تږي پاتې کېږو نو دا زموږ ډېره بدبختي نه په دې دور کې موږ د قرآن نه تږي پاتې شو او دغسې د دنیا نه لاړ شو ډېره بدبختي وي ډېره بدبختي ډېره بدنصیبي وي د هغه انسان چې د قرآن نه لرې پاتې شي ډېر سعادت دی د هغه مور او پلار لپاره چې بچی مخکې په جانماز ولاړ قرآن اورئ او پلار ورپسې وروسته ولاړ د هغه اواز ته یې غوږ ایښی او د هغه نه یې اورئ نو دا څومره خوند کوي او چې بیا داسې پلار او زوی ویني چې دواړه حافظان دي ما لا بله ورځ یو مریض راغلی و الحمدلله دومره مې زړه خوشحاله شو ما یې خدایه پاکه چې و زموږ په خاندان کې هم داسې وی مور حافظه لور حافظه زوی حافظ خاوند حافظ رور حافظ خور حافظه د څېرمه ټول حافظان وای قرآن څنګه اورئ وای مور مې قرآن اورئ خویندې مور پسې ولاړې او هغه د دې مشره خور د زما د مور هغه هم ورپسې ولاړې مور مې منځ کې ودرېږي د صف قرآن شروع کړي تلاوت او قرآن اورئ او ما تاسو څنګه چل کوئ وای زه هم ولاړې پلار هم راپسې ولاړې بل ورور مې ولاړې موږ قرآن اورو ټول حافظان د سیر مخه دا څومره خوند دی څومره د خوند او د قرآن د ختم او د علم یو خپل خوند او مزه ده یو خپل خوند او مزه ده چې څوک واده وکړي که نه نانا واده کړي چې کوم دي دی خو دا خوند نه دی لیدلی او چې کوم واده کړي دي دی ته پته شته چې د واده د ورځې څومره مزه وي په هغې کې خلک شرمېږي
په هغه خوند باندې خلک شرمېږي چې په دنیا کې یعنی د خوشحالۍ یو غټه موقع ده او چې کله د دستربندۍ او د حفظ او د ناظرۍ د دستربندي وي که نه دا چې څنګه عجیبه خوشحالي هغه مور او پلار د دې سپي نه ډېر خوشحاله دي په دې وجود کې اکثر خفګانونه ډېر وي نه کله پلار خفه او کله ورور خفه او کله پکې یو څوک خفه او په دې دستربندیانو کې د خفګانونه هم ناراضي ټول خوشحاله یې سړي څه خوشحاله دا په قرآن یو عجیبه کیفیت دی یو عجیبه حالت دی عزتمندو ډېره مبارکه میاشت ده ډېره مبارکه میاشت غټ اهتمام وکړو د قرآن زده کړو قرآن په معنو باندې زده کړو ګورئ د قرآن صرف محض تلاوت کول په هر حرف باندې الله رب العزت لس نیکۍ صراحتا حدیث دی په هر حرف لس نیکۍ ملاویږي لس او وایي داسې نه چې الف لام میم یو حرف دی ښه فضائل اعمال کې دا حدیث شته دی وایي داسې نه وایي دا نه چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف یو او لام بل میم بل نو دېرش نیکۍ شوي الف لام میم چې څوک وایي څو نیکۍ وګټي دېرش نیکۍ وګټي نو تاسو سوچ وکئ چې بغیر د معنی نه سړی دېرش نیکۍ په درې ټکو باندې ګټي نو چې سره د معنی دې زده کړي نو چې څومره نیکۍ وګټي سره د معنی سره زده کړي په دې باندې څومره ثواب او څومره درجه اوچتېږي د انسان ځکه اصل خو د قرآن معنا ده که نه قرآن خو چې د څه دپاره راغلی دی هغه څیز په معنا کې پروت دی په الفاظو کې هغه څیز نه تلاش کېږي هغه اصل مین مقصود خو معنا ده هغه معنا په سړي باندې جاري کېږي څومره احکامات چې موږ خدای بیان کړي دي پکې او څومره د مخکینو خلکو واقعات راته بیان کړي دي څومره د عذاب ذکر راغلی پکې څومره پکې د ثواب ذکر راغلی نو دا ټول د معنی نه انسان ته معلومیږي عزتمندو په دې کې سوچ او فکر کوو لږ وخت ورته ورکړو یو ښه مفسر ځان له وګورو او د هغه ترجمه د هغه درس ورو په یوټیوب کې سړی د موبایل نه یعنی مختلف وخت پې ضایع کوي که نه نو چې وخت پې ضایع کوي د وخت د ضیاع دپاره دی ډېر تکړه وي خو د دې دپاره ځان نه تکړه کوي چې د یوټیوب یو چینل راوړی ځان ته ښه علما شته دی ښه علما خپل د دیوبند د مسلک والا خلک فالو کوي خپل په پردو پسې مه ګرځئ دا هم پکې مه وایئ چې اوس دومره ډېر ملایان دي په چا پسې لاړ شو په هېچا پسې مزه په هېچا خپل د دیوبند مسلک راټینګ کړه که نه چا ته څه ضرورت دی نو الحمدلله د هر جهاد نه موږ کامل او اکمل یو الله تعالی موږ له داسې امام راکړی چې د هر جهاد نه کامل او اکمل هر خدمت په دې مسلک کې موجود دی په ټولو مسلکونو باندې ګوته وګرځوه په یو مسلک کې به دومره خدمات د دین وي نه وي چې کوم خدمات دا مسلک کوي الحمدلله جهاد په دې کې شته دی تصوف په دې کې شته دی تبلیغ په دې کې شته دی مدارس په دې کې شته دی مساجد خانقاهونه دا په دې کې شته دی هر یو څیز نه موږ الله پوره پیدا کړی و الحمدلله خدای پاک موږ ته دین بالکل درمیانه چې نه پکې سختي شته دی او نه پکې ډېره نرمي شته امام هم داسې امام دی چې نه ډېره سختي ده او نه ډېره نرمي ده نو بس بیا بل چاته څه ضرورت دی بس خپل مسلک یو ښه عالم وګورو د هغه ترجمه هغه درس یو ریکارډ اورو نو انشاءالله ډېره فایده به مو سره کېږي شرح صدر به هم کېږي څه به زده کوو تېنه زده کوو د زده کړې وخت دی زمونږ چې تر څو ژوندي یو او چې کله د دې دنیا نه لاړو نو بیا به زمونږ د زده کړې وخت شروع شي خو د څه دی به موقع نه وي که نه بیا به مو د دې د زده کړې وخت شروع شي چې پلانکې وخت مې ضایع کړی افسوس چې نه مې ضایع کړی پلانکې کار مې کول هغې په ځای مې چې دا کولی نو څومره به ښه وی نو بیا به په افسوسونو باندې کار نه کېږي لاس به مړو خو څه به په لاس نه راځي او اوس د لاس د مږلو وخت نه دی اوس د عمل کولو وخت دی نو اوس موږ عمل ته ډېره توجه نه کوو د رمضان مبارک پاکه میاشت ده او ډېر انسان په خدای پاک په اسانه توفیق ورکوي د اوس نه عزم وکړو چې څومره تېر خطاونه دي چې د هغې عفو درګذر وغواړو او آینده کې د نه کولو عزم وکړو په زړه کې آینده کې د نه کولو عزم د چا په غاړه باندې چې د پردو خلکو حقوق پاتې دي په چا باندې چې د پردو خلکو حق پاتې دی په خپل زړه کې د ځان سره سوچ وکړو که هغه د رور حق دی که هغه د خور حق دی که هغه د ګاونډي حق دی که هغه د یو بل مسلمان حق دی چې د خدای نه ویرېږو او هغه حق ادا کړو په هغې باندې سترګې نه پټوو په هغې باندې سترګې نه پټوو مخکې د دې نه چې موږ له مرګ راشي
مخکې د دې نه چې موږ له مرګ راشي. ځکه اوس د نجات لاره زموږ څه شته. که مثلا زموږ وس نه کېږي که نه، نو ناظم صاحب به راشي زموږ په منځ کې به کښېني، هلکه لږه ګزاره ورسره وکړه، یاره بس غلطي دې شوې ده ورکې کړه، حق دې بې پاتې دی، بس په قلار قلار به یې درکړي که نه. نو یو خبره به پکې څه راوځي، نیم به معاف شي، نیم به ورکړي، او نیمو کې به داسې چلو شي. نو دا به څه ناڅه لاره ورته خدای، خو که یو ځل وفات شي بیا به د جرګې ته څوک کښېني. هغه د بهلول خبره به وي، بهلول له کوم ځای نه راغی؟ وایي د هغه ځای نه راغمه، وایي چې د مخلوق او د الله صلح مې کوله. وایي څه چل یې وکړو؟ نو وایي مخلوق تیار و، خو خدای پاک نه و تیار. دا تیرې نه روانو که نه، وایي مخلوق تیار و، صلح یې غوښتله، خو یې الله تعالی ورسره صلح نه کوله. او یو ځل د بازار نه را روانو، چا چې تپوس وکړو چېرته را روان یې؟ وایي د بازار نه راغلو. وایي څه دې کولو؟ وایي د الله د مخلوق روغه مې کوله. نو وایي څه چل دې وکړلو؟ نو وایي الله پاک تیار و، خو مخلوق نه و تیار. نو اوس موږ نه یو تیار، او هغه ذات تیار دی، او بیا به موږ تیار یو، خو هغه به نه وي تیار. نو مخکې د دې نه چې هغه تیار وي، موږ هم ورته ځان تیار کړو. ځکه د توبې دروازې نه دي بندې، د توبې دروازې هر انسان ته کلاو دي، او تر د غرغرې د وخته پورې کلاو دي. نو ډېر غټ چانس دی موږ سره. هېڅ د انسان اجل نه معلوم چې کله به اجل پوره کېږي، کله به پرې، او کله به ساه پوره کېږي په دنیا کې. نو انسان په خپلو عملونو باندې ندامت اختیار کړي، او د ځان لپاره توفیق وغواړي د نیکو اعمالو، چې الله تعالی دته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي.